بسم الله الرحمن الرحیم. راځو شروع کوو د سی پلس پلس د تیری ویډیو کې موږ سره پروګرام جوړ کړی و. دې کې پروګرام کې داسې و چې کریکټر کې مو سی ایچ د سیده د کریکټر ټایپ ډیټا ده. دې کې هم چیک یو انپوټ اخیستو سیده د یوزر نه آوټپوټ میسج اخیسته چې انټر کریکټر او انپوټ هم کریکټر ورکو سیده. او دې نور څه موږ سره چې و کچېرې مطلب دغه کریکټر د ا نه واخله تر زیټ پورې موږ سره شي وي دا موږ سره پروګرام کې شامل وي سیده. نو مطلب ا نه واخله تر زیټ پورې دا همیشه موږ سره الفابیټ سي سیده. نو دیس از الفابیټ میسج راکا او کنه داسې نو اور ګوره اور اپریټر سیده. کچېرې داسې نو موږ سره نو کریکټر چې د ا کیپیټل نه واخله تر ا زیټ کیپیټل پورې چې داسې بیا هم الفابیټ سیده موږ سره. او کچېرې نو ایلس و نو ایلس و نو بیا چې ایلس کې موږ سره پرینټ کړي چې دیس از ناٹ الفابیټ. راځو موږ دا رن کوو یو ځل. Okay, control A, control X, control N. देखिए पेस्ट का उधर चेक रन कहा. हाँ, enter a character H. This is alphabet. Okay. Enter a digit number 12. This is not alphabet. Okay. Enter a special character. See that? Special character को ने alphabet see that? Special more character more का गोरा जो हम 12 for को मज़े number में और कैसे देखिए digit दी see that? हम सरा this is not alphabet. Alphabet ने दा कचेरे में और सर चे और का दाम और का गोरा J में और का दा alphabet दा मंग सरा और कचेरे मंग और सर चे और का L में और का गोरा L हम मंग सरा alphabet दा see that? ها راځو مونږ بل پروګرام کوی چې بل پروګرام داسې ته مونږ ته وایي چې دا پروګرام چې سیده مونږ سره اوم نمبر پروګرام او اتم نمبر پروګرام وایي چې چیک کا whether it is vowel or consonant. مونږ یو انپوټ ورکو هغه چیک کوو چې آیا vowel ده که consonant ده او کنه دواړه نه یو نه سیده. دا پروګرام لیکم سیده پروګرام لیکل نو وروسته چیک کوم تاسو ته هغه ایکسپلین کوم سیده ځکه چې ډیر وخت نیسي سیده مونږ سره. خرجو کریکټر یو انپوټ اخلو سیده مونږ وایو چې کچېره مونږ سره یې څه شی کریکټر A موږ سره واخیستی ده سی آوټ کا انټر ا کریکټر سیده انټر ا کریکټر او دې نور څه چیک کوم زه دیم سی ان کوم سی ان کا موږ سره څه شی سی ان کا موږ سره A او بیا موږ سره راشه if this A what if this A equals to A if this A مطلب if this character equals to A or this A this A equal to what equal to AI دا موږ سره چې دی AI او U دا موږ سره vowels دي او کچېرې نه داسې نو موږ سره دا کریکټر A مطلب دا موږ سره equal د څه سره AI O او بل شی دا موږ سره U ده if this A equal to AI O یو موږ سره همدارنګه کچېرې دا کریکټر A موږ سره دا مسره یو د څه سره AI O U صحیح شو AI O U دا موږ سره پوره شول څه ده AI O U کچېرې داسې موږ سره نو مطلب موږ سره دا بالکل دا شرط موږ سره قبول دی او کچېرې داسې نو موږ سره نو بیا به څه شی وي یا موږ سره داسې وي چې دا موږ سره موجود څه ده this character equal to E سیده دلته ګوره ای پاتې شوی سیده راشه موږ سره واخله or this A character equal to what equal to E مطلب دا چې دا موږ سره smaller دی او دا موږ سره capital دی او که چېرې داسې نو or که سیده صحیح شو دا موږ سره یو کنډیشن برابر شي که چېرې موږ سره واویل سي نو موږ میسج چې شی راکړي میسج موږ داسې راکړي چې سی آوټ دی کې موږ سره موږ ته دي وایي چې this is vowel what is vowel کچېرې د کریکټر هم ورسره منشن کونو دا بل غوي ده A is vowel what is vowel A مطلب دغه چې ار ورډز تا ورک کریکټر ټایپ سي دا موږ سره واویلی راشه رانه کې اوسل خاد د شی وای چې کریکټر مور کړی دا کریکټر وځي چې موږ سره باید A واخلو سي الله هم شي کا A کا الله هم شي کا الله هم موږ سره A کا او الله هم A واخلا سوري A او دلته هم A سي دا راشه ران کا A مواخسته this is vowel او کچېرې B مواخسته this is not vowel او کچېرې E مواخسته this is sorry واخله E دیو زین A ورکړی ده U ورکړه this is vowel او کچېرې capital A مو ورکړه بیا هم this is vowel او کچېرې داسې نو مسره مطلب څه ده else if ته راځو سیده else if کې موږ ورته وایو چې دا کریکټر is greater than or equal to A نه واخله در څه پورې end
less than this character is less than or equal to z پورې لاړه سیدا کیپیټل هم په دې کې لیکل سیدا دا کاپی کا او د چیک اور سره or control v کا او د بځای کیپیټل لیکا کیپیټل z and capital A صحیح شو دا موږ سره دا و سیدا راځو دې نه بس ورته وایو چې سی اوټ کا موږ سره د سی وایي چې this is or A is consonant دا موږ سره دغه ورډ چې موږ سره پرینټ کیږي دغه A ورډ سیدا دغه A ورډ موږ سره چې دا کانسونانت ده ولې ځکه چې د A نه واخله تر Z پورې دا ورډونه تی وتلی سي چې A I O U کیپیټل کا سمال لیټرز وي دا تی وتل سي دا موږ سره کانسونانت وي او که چیرې د سینو به چې کا else لا شاول موږ سره ولګي سي اوټ موږ سره سی وای چې it is neither vowel nor consonant مطلب دا نه واول او نه کانسونانت موږ سره راشو سران کا A مو ورکه A is vowel همدارنګه B مو ورکه B is consonant great او که چیرې موږ ورکه چې special character مو ورکه مطلب at مو ورکه نو چې it's neither vowel nor consonant او که چیرې موږ سره چې 100 مو ورکه دا vowel هم نه consonant هم نه دا موږ سره چې شو دا موږ سره نه vowel دا نه consonant هر ورځ موږ خپل پروګرام ته ګورو سي دا پروګرام هم موږ سره کمپلیټ شو روز بل پروګرام ته بل پروګرام ګورو چې شه دا موږ ته وایي چې الفابet ډیجیټ او سپیشل کریکټر اوس پکې وګوره سیدا چې مطلب آیا دا الفابet دی ډیجیټ دی او کس شي دا سیدا موږ سره ګوره دا شرط موږ سره اخستل کیږي سیدا چې د څه د پر اخستل کیږي مطلب دا د الفابet څخه پر اخستل کیږي نو دا چیکا دا موږ سره ختم کا او دې ځای چیکا د دې ځای وکړه چې د کنټرول وی کا ښه د کنټرول وی کا دا شرط چې کچيري ان واخله ګوره ان واخله تر زیډ پورې موږ سره چې دا عددونه لیټرز شامل ونه چې کا د سی ولګه چې د سی کا چې A is alpha A is alphabetic word is alphabetic letter دا A موږ سره چې دا موږ سره alphabetic letter ده او که چیرې دسه نو else دا else if تراشه او else if کې موږ سره کنډیشن واخله کنډیشن داسې واخله چې کچيري دغه A مساوي و د سره د صفر سره سوري دغه A is greater than or equal to 0 او همدارنګه 0 او دغه ain't this A is less than or equal to شو دغه A موږ سره less than or equal to شو نه نو ځکه چې د صفر نه واخله تر نه پورې دا موږ سره شي دا موږ سره ډیجیټ دي سیدا نو سی اوټ موږ سره داسې وایي چې سی اوټ موږ سره چې A is a digit A موږ سره یو ډیجیټ ده او کنه else تراشه او else موږ سره وایي چې سی اوټ موږ سره A is a special character A موږ سره special character ده راشه وسران کا رنور زورتم چې A واخله A is alphabetic letter زورتم چې کا وس digits ورکوما 100 ورکوما A صحیح شو اوکې زه 8 ورکوما 8 is a digit great 8 digit د موږ سره اوس special character کوم end operator ورکوم سیدا د 8 end is a special character ان موږ سره یو special character دا موږ سره بل پروګرام سیدا رزو بل پروګرام د خو ټایم شارټ دی سیدا پروګرام لیکم بیا به تاسو په کوم سیدا خرازو ګورو موږ اوس وایو چې پروګرام داسې ده چې مطلب څه شي کا موږ ته وایي چې آیا دغه الفابet سم لیکلي دا اپر کیز دي که لوور کیز دي سیدا موږ وایو چې اف خال درزو موږ لور شي چې کا کریکټر بي واخلا او چې کا دا سټاپ کوم سیدا پروګرام لیکم بیا به ایکسپلینیشن ها کریکټر بي واخست او چې کوم او ځرته دلته چې کا سی اوټ کا کریکټر ورکا کریکټر ایکوالز ټو CNB say the B character مو واخسته اوس if A is greater than or equal to smaller a and A is less than or equal to smaller z نو به چې کا موږ سره ولیکو چې this C out کا A is lower case letter A is lower case letter موږ سره lower case letter کنه else کا موږ سره واخلې چې C out کا موږ سره چې A is upper case letter خدا پروگرام میرا کدی کے ورکوم کیپٹل A سیدا the capital A ورکوم A is upper case letter سیدا